د لویو بخونکي خدای په سپېڅلي نامه په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. یو ځل بیا زموږ د یوټیوب چینل ته درته ښه راغلاست وایم. دغه ویډیو مو د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت جمهور رئیس اشرف غني د 4 کالونو د لاسته راوړنو په هکله ده. افغانستان په تیرو لسیزو کې د ګڼ شمېر پیښو شاهد و. میلیونونه خلک شهیدان او له هیواده باندې مهاجرت کولو ته مجبور شول. فقر، بېوزلي او د بهرنیانو لاسوهنې هیواد لا له ستونزو سره مخ کړ. ښایي یو شمېر کسانو ته د ولسمشر لاسته راوړنې د قناعت وړ نه وي، خو یو داسې هیواد چې د نورو هیوادونو د جګړې میدان ګرځېدلی وي، دا لاسته راوړنې ډېرې دي او باید قناعت پرې وشي. د ولسمشر ځینو لویو لاسته راوړنو ته اشاره کوو. د چین سره یې د ورېښمو ستر اقتصادي او تاریخي لویه لار پرانیستله. د هیواد تر ټولو ستر سلما بند یې بشپړ کړ. د حکمتیار سره یې سوله وکړه چې له برکته یې اسلامي حزب د جګړې لاس واخیست او د سیاست ډګر ته راوګرځېدل. کمانډو یې 2 چنده کړه. هوایي ځواک یې پیاوړی کړ. د پاکستان له اقتصادي انحصاره یې خلاص کړو. په کانکور کې یې روڼتیا رامنځته کړه. د پوهنتون د استادۍ معیار د ماسټري لرل وټاکل. له 2001 میلادي راپدې خوا لومړي ځل لپاره طالبانو سره په بریالي او سرتاسره اوربند ترسره شو. د چابهار ستر بندر یې جوړ کړ. د جنګ سالارانو او غیر مسؤلو وسلوالو ډلو په خلاف ودرېد. غالۍ اوس د افغانستان په نوم صادریږي. د هرات زعفران په ټوله نړۍ وپېژندل. د هند سره یې هوایي دهلیز پرانیست. کمال خان بندر په جوړولو ایران ته د مفتو اوبو ورتلو مخنیوی وشه. پوره 40 کاله وروسته د افغانستان بودیجه 50 سلنه خپله کورنۍ بودیجه شوه. څه باندې 80 کاله وروسته د لاجوردو تاریخي لار بیرته پرانیستل شوه. په روانو 4 کارونو کې تر ټولو زیاتې پرمختیایي پروژو پرانیسته وشوه. په تیرو 4 کلونو کې د تیر حکومت یعنی د کرزي حکومت د ټولې دورې په پرتله زیات زورواکان ونیول شول. د دارلمان تاریخي ودانۍ بیا ورغول شوه. پاکستان چې زموږ مرګ د هغوی په 1 میاشت لارو بندولو پورې محدود و، نن په ټوله نړۍ کې څوک قرض نه ورکوي. ولسمشر غني ډېرې لاسته راوړنې لري چې په دې لنډه ویډیو کې نشي ځایېدلی. تاسو د ولسمشر غني د لاسته راوړنو په هکله څه نظر لرئ؟ آیا د هغه لاسته راوړنې تاسو ته د قناعت وړ دي او په راتلونکو ټاکنو کې د هغه ملاتړ کوئ او که نه؟ خپل نظرونه مو راسره په کومنټ کې شریک کړئ. دا وه د جمهور رئیس غني د لاسته راوړنو په هکله زموږ ویډیو. د نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا چې زه ستاسو خدمت ته راځم، خوښ، سوکاله او آباد اوسئ. د الله په امان.